د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې امریکایي بندي جورج ګلیزمن یې بشردوستانه اقدام په توګه آزاد کړی دی. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې د دې کس خوشي کېدو ته په نغوتې سره ویلي چې د خبرو اترو، تفاهم او ډیپلوماسۍ له لارې ټولو مسایلو ته د حل لاره پیدا کېدلی شي. د افغانستان اسلامي امارت د تل په څیر یو ځل بیا په ډاګه کوي چې د خبرو، تفاهم او ډیپلوماسۍ له لارې د ټولو مسایلو د حل لپاره لارې چارې پیدا کېدلی شي او د یاد امریکایي تبع د خوشي کولو ګام هم د ښه نیت له مخې پورته سو چې دا شی ټولو لورو سره په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالتونو سره د متقابل درناوي او ګټو پر بنسټ واقعي تعامل ته چمتو دی. جورج ګلیزمن کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر وروسته د اسلامي امارت لخوا آزاد شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې امریکایي وګړي له خوشي کېدو هرکلی کوي. یاد وزارت په یوې خبرپاڼه کې دغه اقدام یې مثبت او رغنده ګام بللی، خو ټینګار کړی چې لا هم په افغانستان کې نور امریکایي وګړي په بند کې دي. یک زندانی را امارت اسلامی افغانستان به حسن نیت بر از اونا رها کرد. این میتونه که بالای مناسبات فیما بین امارت اسلامی افغانستان و امریکا تاثیر بسیار بزرگی را بگذاره. این نوع بهبود مناسبات در روند زندگی یا بهتر ساختن روند زندگی مردم افغانستان اثرگذاری خود داره، چه ایالات متحده امریکا با طالبان باشه یا کشورهای دیگه با طالبان باشه. امریکا په دې اعلامیه کې د جورج ګلیزمن په ازادۍ کې د قطر له رول څخه منندویي کړې ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ټینګار کړی چې واکپال حکومت د درناوي او متقابله ګټو پر بنسټ له ټولو خواو په تېره بیا امریکا سره واقعي تعامل ته چمتو دی.